د هغه عزت په لټه کې سي چې خدای تعالی درکړی وي، یا د هغه عزت په لټه کې سي چې خپل علم او حیثیت درکړی وي. په ټولنه کې مو ټولنیز برخوردونه د انساني ټولنې په ځانګړې توګه د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ګزاره وکړي. ټولنیز او اسلامي ارزښتونه وپېژني، هغوی د خپل ځان عادت وګرځوي او په خپل ژوند کې ټولو افرادو ته احترام او درنښت ولري. په کور کې خپلې مېرمنې ته، خپلې مور ته، خپل پلار ته، خپلو ورونو او خپلو خویندو ته درنښت ولره، تر څو ستا درنښت وسېږي. ځینې کسان یوازې په بازاري عزت پسې ځغلي، وله زه خو پلانکی صاحب یم، دغه موقف لرم، ته باید همت په صاحب باندې ووایه. او ځینې کسان بیا وایي چې زه نو پلانکی موقف او وظیفه لرمه، باید خلک راته لاس په نامه ودرېږي. خو داسې نه ده. ته د خپل خدای تعالی جل جلاله سره رابطه په ښه ډول جوړه کړه، نو ځکه عزت او ذلت د الله تعالی د لوري څخه دی. تاسې په علم باندې ځان سنبال کړئ، تر څو علم عزت درکړي، او په علم کې اصلا عزت دی.